نو زه دا وایم چې دنیا زندگی الله جوړه کړې داسې ده. تاسو ګورئ د دنیا کې کله چاته مال او دولت الله تعالی ورکړي، لیکن د هغې څه بیا کله صحت برته پورته کړي، کله یو چاته صحت ورکړي د هغې څه بیا مال او دولت پورته کړي، کله یو غریب د باندې معاشي حالات د هغې برابري، لیکن چې په کور کې دننه ورسې ورور د ورور وینو تویولو ته تیار دی او لور د مور سره په ژبه نه پوهېږي او خواښې هم ورور په ژبه نه سره پوهېږي. کله انسانان دننه په خپل ژوند کې سره راضي سره خوشحاله وي، لیکن د باندې معاشي حالت د هغې سره برابر نه وي. زه ډېر ځله دا وایم چې دنیا الله داسې جوړه کړې ده که دې په کومه زمانه کې خوړلی سوه په هغه زمانه کې پیدا کولی نه سي، که دې په کومه زمانه کې پیدا کولی سوه په هغه زمانه کې بیا خوړلی نه سي. دلته داسې نه سي کېدلی چې خوړلی به هم سي او پیدا کولی به هم سي، که د یوه سمه سوه بله کږه راځي او که بله سمه سوه بله کږه راځي. نو دنیا دا د پریشانیو ځای دی، دا د مصیبتونو ځای دی، خو لیکن مصیبت ما مخکې درته دوه قسمه دی. که چیرې د مصیبت په وخت کې سړي د خپل رب سره رابطه وي او د دې مصیبت لرېوالی سړی په دعاو په عاجزیو په زاریو باندې غواړي، خو بیا دا مصیبت الله تعالی رحمت دی او دا د الله تعالی د محبت دلیل و علامه ده. او که د مصیبت په وخت کې سړي د خپل رب سره رابطه کاټ سي، د نورو حالاتو په ذریعه باندې د مصیبت لرېوالی غواړي، لیکن په لمانځه کې کمی راسي، په دعا کې کمی راسي، په توبه کې کمی راسي، په استغفار کې کمی راسي، په دې باندې پوه سه چې دا محبت دا مصیبت دا د الله تعالی د ناراضګۍ علامه ده او الله تعالی د قهر او د عذاب په شکل پر دې بنده باندې دغه مصیبت ایښی دی. لکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک هم راځي، اذا احب الله عبدا صب علیه البلاء، چې کله الله تعالی د یو چا سره محبت کوي الله تعالی پر هغې باندې مصیبتونه رااستوي. بیا پر هغې باندې مصیبتونه د باران په شکل راځي. د باران څاڅکي قانون دا دی چې یو وچ سوی نه دویم لګېږي، چې دویم وچ سوی نه دریم لګېږي. بیا پر هغې غریب باندې داسې مصیبتونه راځي چې د یو مصیبت څخه خلاصوی نه په دویم کې مشلي، چې د دویمه څخه خلاصوی نه په دریم کې مشلي. دا کله کله الله تعالی د محبت په خاطر باندې داسې کوي. لکه بعضو روایتو کې داسې راځي چې یو فرشته د الله تعالی څخه سوال کوي، یا الله په دې ټول کلي او په دې ټول محل کې بهترین انسان دغه دی، عبادت هم دی کوي او ستا فرمانبرداري هم دی کوي او نیک بنده هم دی او هر عبادت پر خپل وخت باندې ادا کولو ته هم دی تیار دی، لیکن په دې ټول کلي کې مسکنت هم د نه نصیب دی او په دې ټول کلي کې بیماري هم د نصیب ده او په دې ټول کلي کې در مصیبتو در ستړو هم دی لاندې دی. آخر ولي نو کله کله ملایکې د الله تعالی صدا سوال کوي، الله تعالی ورته ملائکو پرېږدئ زما بنده دی، ماته د دې خپل بنده ژړا، ماته د دې خپل بنده توجه، ماته د دې خپل بنده ګریه او ماته د خپل بنده رابطه ډېر مزه او خوند راکوي. چې زه کله پر ده باندې مصیبت کښېږدم دی ماته ژړا ډېره کي، چې کله زه پر ده باندې مصیبت کښېږدم دی زما سره رابطه ډېره کي، او چې کله زه پر ده باندې مصیبت کښېږدم دی د شپې راکښېني او ماته در سترګو اوښکې تویوي او زما سره ماته عاجزي او زارۍ کوي، ماته د دې بنده اوښکې، ماته د دې بنده رابطه او عاجزي دا ماته ډېره مزه راکوي. نو په دې خاطر زه پر ده دا مصیبت راغلم. اوس حدیث قدم په سند کې لږ کمزوری دی، لیکن د دې هم معنا ډېر احادیث راغلي دي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملائکو ته وایي ورسئ په پلانکي کور کې په پلانکي بنده باندې ناجوړي او مصیبت کښېږدئ. په دې وجه باندې زه د هغې بنده ژړا ډېره محبوبه بولم، ماته د هغې بنده رابطه ډېره مزه او خوند راکوي او ماته د هغې بنده ژړا او ګریه ډېره محبوبه ده. نو په دې خاطر باندې تاسو ورسئ هغه بنده په مصیبت باندې اخته کړئ. نو ځکه مصیبت دا ډېر ځله د الله تعالی د محبت علامه وي او د هغې علامه د محبت په خاطر د هغې مصیبت په خاطر باندې بنده الله تعالی کله د درجاتو د بلندیو ذریعه ورته ګرځوي او کله د بنده د ګناهونو د مغفرت ذریعه ګرځوي. کله کله الله تعالی د یو بنده متعلق دا اراده کړي چې لوړې درجې به ورکوي او د لوړو درجو دپاره اولنی بنیاد دا دی چې دغه بنده زندگی به د ګناهو څخه صفایي. لیکن دنیا کې د انسان زندگی د نفس د شیطان سره ده او د نفس و شیطان په خاطر باندې انسان ضرور په ګناه کې راځي. نو بیا الله تعالی پر هغه بنده باندې بیماری کښېږدي، بیا الله تعالی پر هغه بنده باندې ناجوړي کښېږدي،
بیا الله تعالی پر هغه بنده باندې تکلیف کښیږدي، بیا الله تعالی پر هغه بنده باندې مسکنت او غربت راولي. د هغې په خاطر باندې چې دی کله د هغې بیمارۍ سره پورته کېږي یا د هغه تکلیف سره وځي، د هغې په وذریعه باندې الله تعالی دی د ګناهو څخه داسې صفا کړي لکه د منې په زمانه کې چې سړی د درختې تنه ونیسي او چې په زوره باندې په قوت باندې حرکت ورکړي سره ویژغوري چې د هغې هغه وچې پاڼې څنګه را رژېږي، د ده د زندګۍ څخه دا ګناهونه الله تعالی داسې ورژوي. نو بیا چې کومه د خیر اراده ورته کړې ده الله تعالی هغه د خیر مقام ته په ډېره اسانه طریقه باندې ورسوي. او دغه مصیبت او دغه ناجوړي الله تعالی د ده د فاقې ذریعه کړي، الله تعالی د ده د ګناهونو د مغفرت ذریعه کړي. او چې دی کله د الله تعالی دربار ته حاضرېږي هغه وخت کې د ده په عملنامه کې بلکل ګناه نه وي.